مړه مو مړه ژوندي مو مړه دي په دې ملک کې، ټول خواړه ترخه ترخه دي په دې ملک کې. څوک د وینو د خوړلو ماړه نه سول، ټول لیوه 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 دي په دې ملک کې. دا مارغاړه ځوانان هره ورځ په وینو، د انار غوندې تک سره دي په دې ملک کې. د یتیم ماشوم کوکار هیڅوک نه اوري، گویا ټول ویده ویده دي په دې ملک کې. جنازه د جنازې پورې تړلې، ګوره ټول لکه مړه دي په دې ملک کې. ورور د ورور وژل کوي ورته خوشحال دی، ورور د ورور وژل کوي ورته خوشحال دی. هم تور مخې بې لمانځه دي په دې ملک کې. د نفاق چکش پر هره سندان شلي، د وحدت نه ټول ماړه دي په دې ملک کې. پوهمل زه آخر د چا پر حال ژړا کړم، بس لشونه دي پراته دي په دې ملک کې، او بس لشونه دي پراته دي په دې ملک کې. د نګین الغاز تلویزیون قدرمنو کتونکو د ادبي هندارې خپرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله ژوند مو په برخه وي. قدرمنو کتونکو زموږ نننۍ خپرونه بیا هم ځانګړې سوې ده د تکړه شاعر او لیکوال و ژوند او شاعري ته. په نننۍ خپرونه کې به د دې شاعر پر ژوند او لاسته راوړنو بحث وکړو. په خپرونه کې راسره میرویس پوهمل موشواڼی د بادغیس ولایت د چاپېریال ساتنې رئیس او لکه څرنګه چې مخکې اشاره وکړل تکړه او بااستعداده شاعر دی. خپل ګران میلمه ته بلنه ورکوم. جناب پوهمل صاحب د نګین الغاز اسټوډیو ته ښه راغلاست او هرکلی درته وایم. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ادیب صاحب، ستاسو تخنیکي همکارانو او ټول د نګین الغاز لیدونکو ته، تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه. کور ودان ډېر ښه راغلاست جناب پوهمل صاحب. لکه څرنګه ما خو مخکې اشاره ورته وکړله زموږ نننۍ خپرونه ځانګړې سوې ستاسو ژوند او شاعري ته. په مخ کې غواړم دا سوال مطرح کړم ستاسو د بیوګرافي په اړه. میرویس پوهمل موشواڼی څوک دی؟ محمد میرویس پوهمل، معلوم محمد میرویس پوهمل موشواڼی دی. یعنی زه دوه تخلص لرم، یو شخصي تخلص یو فامیلی تخلص می موشواڼی دی او شخصي او د شعر تخلص می پوهمل دی. زه د حاجي سناتور محمد رنګین خان موشواڼی زوی یم او په 1358 کال د بادغیس ولایت د ابکمري ولسوالۍ د حاجي عبدالرحمن خان موشواڼي په کلي کې زیږېدلی یم او واده مې هم کړی او 15 زامن و لورګانې هم لرمه. ډېره مننه جناب پوهمل صاحب. که راسو پر دې بحث وکړو دا چې لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړي او په کوم ځای کې سرته رسولو، لوړې زده کړې مو تر کومه حد ده او په کوم ځای کې؟ ما څه لږ زده کړې تر مدرسې پورې کړي په کلي کې، او بیا مې وروسته د بادغیس ولایت ابتدایي حنظلي په پوهنځي کې خپلې ابتدایي زده کړې کړي. وروسته مې بیا په د بادغیس ولایت په هغه نامداره لیسې کې، یعنې د حنظلي بادغیسي لیسې کې مې متوسطه او د لیسې دوره زده کړې کړي. وروسته تر هغه زه د هرات تعلیم تربیه پوهنځي ته د کانکور د لارې نه کامیابه شوم، خو څه لږ مشکلات وه متاسفانه چې هغه وخت مو ادامه ورنه کړه. بیرته 2 کاله وروسته تر 12م صنفه ما ادبیات، دری ادبیات په عالي دارالمعلمین د بادغیس کې لوستي او یعنې 14 کاله سوه. وروسته تر 14 کالو ما کابل کې حقوق لوستي، یعنې پوهنتون مې په جلات و هلته 4 کاله مې حقوق لوستي، بخش د قضا او څارنوالۍ کې، یعنې جمعاً ما 18 کاله تحصیل کړی. او په ضمن کې زه خپله لږ لږ شعر هم وایم، شاعرۍ ته مې هم مخه کړې، ځینې وخت سناریو او لیکوالي هم کومه. او د دو ترڅنګ 7 کاله کېږي زه د بادغیس د چاپېریال ساتنې رئیس یم د آزاد رقابت د لارې. او بیا ما مؤسسو عالي تحصیلات مؤسسې چې په بادغیس کې دي
هغو کې ما مختلفه مضامین په افتخاري ډول او په ځینې په قراردادي ډول هلته ما تدریس کړي تقریبا د استاد په ډول او مخکې دارالمعلمین چې ما ویلی و هغه وخت هم په لیسې منځلي لیسې کې زه په مکتب کې هغه لیسې کې استاد هم بس دغه ډېر ښه مننه جناب پوهمل صاحب مخ ته دې چې لاس ستاسو پر اشعارو باندې بحث وکړو چې شعر په څه معنا او څه تعریف شعر لري شعر تر اوسه په جامع توګه چا نه دی تعریف کړی او ځینې د خپل فکر او ذهن د لارې او ځینې د خپل باورونو د لارې شعر تعریفوي ځینې وزن و قافیه احساس اندیشه د شعر هغه بنسټي او اساس بولي او ځینې بیا ورته د وزن و قافیه لکه په سپین شعر کې دا یا په نیمایي سپین شعرونو کې وزن و قافیه معیار نه بولي او شعر خپله د شاعر هغه احساس دی زما په اند چې د بیروني وجې عواملو او د دروني د خپل دروني عواملو د لارې و شاعر ته راځي او شاعر غواړي خپل احساس او خپل افکار او خپل اندیشه د شعر د لارې و نورو وګړو ته ورسوي او دوی هم په دې مصیبت یا په دې غم یا په دې شادۍ کې ورسره شریک کړي او زما په خیال دغسې شعر مننه جناب پومل صاحب که راسې پر دې بحث وکړو چې تاسو څه وخت شعر ته مخه کړه هدف دا دی چې شعر ویل مو څه وخت پیل کړل او نو که دغه مخکې سوال کې یو ځای رانه پاتې و چې یعنی شعر ځینې وزن قافیې او معزون دغه ته وایي او ځینې بیا وزن قافیه ورسره نه دغه کوي دا چې څه وخت ما شعر ته کړی ما په 1900 او 2002 کال کې شعر و شاعرۍ ته مخه کړې خو ابتدایي شعرونه د هر شاعر د وخت چې دی څو کاله شعر ووایي او بیرته بیا دی خپل پر ابتدایي شعرونو باندې غور وکړي هغو کې ډېرې نیمګړتیاوې شته لکه اوس هم چې زموږ په اوس شعرونو کې هم شته هغه وخت هم شته او هغه شعرونه مو خو ډېر وروستي شعرونه او ډېر سوي شعرونه نه وه خو فلحال د هغه وخت مو شروع کړې ده تر اوس ډېر ښه مننه جناب پوهمل صاحب که راسې پر دې بحث وکړو د شعر اغیزه د ټولنې په وګړو باندې څومره تاثیرناکه ده شعر خپله د جامعې درد بیانوي او یو شاعر چې په پرمختللې نړۍ کې څه نقش لري دا په مختلفو بخشونو کې شعر نقش لري مثلا د ادبیاتو د قوي کولو لپاره شعر او شاعري او لیکوالي دا ډېر نقش لري چې ادبیات په مهمشه قوي کیږي او دا به ژوندي ساتي او بل د عرفان په بخش کې شعر ډېر رول لري او اړین دی بل د تصوف په بخش کې او بل مثلا د خپلواکۍ په اړه که یو هیواد تر استعمار لاندې وي د خپلواکۍ په اړه لکه ملالۍ میوندۍ شي حماسي شعر وایي چې په میوند کې شهید نشوي او خدای ژولالی یې بېننګۍ ته دې ساتي نه مثلا دا حماسي شعر په هغه وخت کې ډېر یو شعر تر زرو نفرو جنګیو باندې دا یوه بیت ډېر تاثیر کوي مثلا په حماسي برخه کې په د نصیحت په برخه کې د عدالت په برخه کې د حقوقو غوښتلو په برخه کې د زورواکۍ په وړاندې او د خلکو د راویښتوب دپاره چې خپل د یو هیواد وګړي دي او په دې خپل وطن کې دا خلک باید په کومه مسایلو باندې حساسه اوسي او په کومه مسایلو باندې احساس درک کړي په کومه مسایلو باندې دوی غاړه وتړي په کومه مسایلو باندې مرسته وکړي او په دې شیانو کې زما په اند شعر او شاعري ډېر نقش لوبولی شي. ډېر مننه جناب پومل صاحب. که راسو ستاسو د اشعارو یو نمونه واورو. زه به تاسو ته یو غزل
وړاندې کوم چې دا په 1490 کال قلعینو په بادغیس کې ما ویلی و او که ستاسو خوښه وي وایي دنیا واړه غمونه چاره نشته بیا په عشق وهم لاسونه نه می نیت نه می عمل او نه ملا شوم هسې خوشي په کوڅو وهم ګامونه اوس د عشق په بازار تللی یم رسوا شوم پروا نه کوم که پرې کړمه لاسونه خیر که یار را سره مینه وفا نه کړي زه غلام یم په کوڅو غواړم خیرونه ټینګ می عزم اراده او هم پښتو ده چې غمه مې د نادانه یار غمونه د دیدن وصال خوشي یو بهانه ده چا هندارې څخه وړي انځورونه او دا نړۍ خو د اوله بې وفا وه د یوسف غوندې خوړلي دي مخونه ته وصال د دروغجن اشنا کې غرقې ما خوړلي د یارانو خنجرونه ستا وفا او دا سرې شونډې ماته نشته لټومې په تعویذونه او د انسان انسانیت په خټه پوخ دی که پر دغه لارې ولاړل د چا پلونه په ګناوو تور مخونه نور توریږي په ګناوو تور مخونه نور توریږي بې له عشقه چا سپین کړي تور مخونه او ما سره د جنازو خبرې مه کړه ما پخوا لا خپل ویشلي اسقاطونه هسې خوشي یو کالبد پر نړۍ ګرځم د ماشوم غوندې مې تیر کړله کلونه حیران پاتې چې زه غم د کومې دنیا کړم نړوي مې بس همدغسې سوچونه او تر پلو لاندې لږ لږ ګوره ظالمې زه پوهمل و تا ته لیکمه بیتونه ډېر ښه مننه جناب پوهمل صاحب ډېر خوندور نظم و که راسته په دې بحث وکړو چې د خوښې وړ شاعر مو څوک دی په کلاسیکه دوره کې قدیمه دوره کې زما ټول شاعران خوښیږي او ټول محترم دي خو زما د خوښ شاعر اصلي رحمان بابا دی او ځکه دی هم په تصوف په برخه کې او په غزلو کې او یو صوفي شاعر هم دی او یو بااستعداده او زمونږ د پښتو ادب هغه ځلانده ستوری په شعر او شاعري کې زما په اند رحمان بابا زما ډېر خوښیږي او زما د خوښ شاعر دی او شعرونه یې مشل ولئ مننه جناب پوهمل صاحب که راسو داسې سوال مطرح کړم چې په نننۍ په معاصره دوره کې ستاسو د خوښې وړ شاعر څوک دی په معاصره دوره کې بیا هم ټول شاعران محترم دي خو زما د عبدالباري جهاني شعرونه ډېر خوښیږي او ځکه ځینې وخت زه هم تقریبا په ځینې نظمونو کې او ځینې کیسې چې هغه په شعر کې راوړي او د حیواناتو او د نورو د ژبې په شعر خبرې سره کوي او ما هم تقریبا دغه لړۍ لږ ساتلې ده ځکه د ده مینهوال هم یم او زه هم په دې اړه شعرونه لرم تاسو د سولې په اړه شعر لوستلی د شاعر او د ادیب نقش د سولې په راوړلو کې څومره مهمه او څومره نقش لري او لکه څرنګه چې شاعر په حماسي بخش کې او د استقلال د ازادۍ په بخش کې نقش لري په خپلې یوې نړۍ کې یا په خپلې جامعې کې یا په خپل هیواد کې په همدې کچه یو شاعر د سولې په اړه هم ډېر لوړ نقش لوبولی شي مثلا ډېر شاعران دي چې
د سولې په برخه شعرونه لري او دا شعرونه تر دې چې موږ د نورو مسلو د لارې یا د نورو موضوعګانو د لارې یا د نورو ابعادو د لارې خلکو ته د ذهنیت د سولې ورکو. زما په اند باندې یو بیت او یا یو شعر کولای شي د ډیرو هزینو مخه ونیسي او په مستقیمه ډول او په ښه اسانه او ژوندۍ طریقه باندې د خلکو د افکارو د بدلولو دپاره د سولې شعر و خلکو ته یو پیام ورکړي او د هغو په اذهانو کې تصریح کړي، یعنې زرق کړي. د سولې په اړه هر شعر چې وي زموږ په جامعې کې تقریبا 40 کلونو راهیسې جنګ، وروروژنه، ناخوالي دا روانې دي او موږ تر هر څه موږ سولې ته اړه لرو او احتیاجي لرو. خو یو شاعر که په سولې په اړه شعر لیکي دا به یې ډېر یو ستر خدمت په دغه وخت کې د افغانانو سره کړی. مننه جناب محمد صاحب. دغسې هم دی ننني شرایطو کې موږ د بدبختي یو اصلي عامل دا جنګ دی، وروروژنه. تاسو اشاره ورته وکړله. که شاعر راسي دا د ادب په ژبه یعنې دا نامیمونه جنګ تقویه کړي او نه د پر ضد شعر ووایي، دا به د وګړو پر ضمیر پر افکارو باندې مثبت اغیزه او تاثیر وکړي. که راسو ستاسو د اشعارو یو بله نمونه واورو شبسي. یو بل غزل به هم زه چې دا ما پر 8 د اتم برج د 1998 کال کابل کې زه محصل وم. هغه وخت ما ویلی که ستاسو اجازه وي زه به ډیپلومه کړم. وایي زما آهونه یې په زړه کې هیڅ اثر نه لري، زما آهونه یې په زړه کې هیڅ اثر نه لري او د مینې خوب لکه مرګی دی چې سحر نه لري. هسې د تلو یې کیسې راته نن مه کوه ته او ښکلي هیڅ ځای کې بس ته ګوره چې مقر نه لري. او د ماشومتوب خبرې تېرې شوې پخه شوه مینه، نوي شراب لکه زاړه داسې اثر نه لري. چې زه په هر تار د ویښته یو قسم وخورم او دا بې باوره یار په ما باندې باور نه لري. چې د زړه غوټه درته خلاصه کړم بیا وژاړمه، داسې مجروح زړه ای دلداره هیڅ بشر نه لري. د رقیبانو سره ورو قدمونه وهي، ما ته یو ځل تر څادر لاندې هیڅ نظر نه لري. او که د دنیا ښکلي راټولي پر یوه ګلشن سي، زما د یار د اننګو غوندې جوهر نه لري. او ته د پوهمل د جنازې کټ پر اوژو وانخلې، ته د پومل د جنازې کټ پر اوژو وانخلې، سوس که د عشق وي په کفن دی هیڅ باور نه لري. ډېره مننه جناب محمد صاحب، ډېر خوندور شعر و. مننه چې زموږ بلنه مو ومنه او زموږ دعوت مو ومنه. ستاسو څخه هم مننه، ستاسو د تخنیکي همکارانو او د ټولو قدرمنو او محترمو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه. کور ودان انشاءالله همیشه زه ستاسو په خدمت کې یم او هر وخت چې راځم کور ودان هر کله راشئ او ښه راغلاست. قدرمن کتونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه. تربیه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د دوستانو په دوستۍ نشته امید، د دوستانو په دوستۍ نشته امید، د دشمن په تملق څه اعتماد او
په هر رنګ چې مې لرې هسې به اوسم په هر رنګ چې مې لرې هسې به اوسم ښه خو دا چې خپل خواهش له منځه یوسم که حساب شي که کتاب شي که پوښتنه حال به څه کړې د خوشحال خټک څه شته نه که حساب شي که کتاب شي که پوښتنه حال به څه کړې د خوشحال خټک څه شته نه او له هر چا سره چې یو نفس قرین شوم له هر چا سره چې یو نفس قرین شوم د هغو له خویه بویه په زړه شین شوم زړه مې خوږ په هیچا نه شو په عالم کښې زړه مې خوږ په هیچا نه شو په عالم کښې له عالم سره زیست کړم په ډېر غم کښې او سود له مخه څوک را سره یار شو سود له مخه څوک را سره یار شو چې خپل مقصود پوره شو نور ویزار شو او چې مخ په مخ له تا سره وفا وي چې مخ په مخ له تا سره وفا وي فغفا در سره خیر فصل جفا وي چې ښه ګڼې هغه در سره بد شي چې ښه ګڼې هغه در سره بد شي تل له تا سره فروخه په حسد شي هر چا تا سره یاري کا نه یاران دي همګي واړه لړم دي یا ماران دي او کدیار دی کدی خوش دی کدی ورور دی کدیار دی کدی خوش دی کدی رور دی د خپل ځان دی د خپل سود دی د خپل کور دی د راحت په وخت سلاف د یاري کا د مهنت ساعت چې راشي ویزاري کا شاه جهان پادشاه څه لږ نه و منظرې شاه جهان پادشاه څه لږ نه و منزلې چې په بند شو همګي وه ځینې تللي او هی توبه له دې جهانه تشي په سارا کښې یې تنها ګرځېدل ګوشي او په سارا کښې یې تنها ګرځېدل ګوشي هی توبه له دې جهانه تشي په سارا کښې یې تنها ګرځېدل ګوشي او په سارا کښې یې تنها ګرځېدل ګوشي او د دوستانو په دوستي نشته امید د دوستانو په دوستي نشته امید د دشمن په تملق څه اعتماد او په هر رنګ چې مې لرې هسې به اوسم په هر رنګ چې مې لرې هسې به اوسم ښه خو دا چې خپل خواهش له منځه یوسم که حساب شي که کتاب شي که پوښتنه حال به څه کړې د خوشحال خټک څه شته نه او حال به څه کړې د خوشحال خټک څه شته نه